السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو سره حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټیک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره یو داسې اپلیکیشن راوړی دی، یعنی اکثر تاسو په موبایل کې یو تصویر دوه ځای وي یا تاسو سره یو ویډیو دوه ځای وي یا دا شان مختلف فایلونه وي، نو هغې سره تاسو موبایل هینګ کېږي، هم ورسره تاسو د موبایل میموري کارت، تاسو د موبایل فون میموري دا ورسره پول کېږي او تاسو په موبایل باندې ډېر زیات اثر غورځوي. نو موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې داسې اپلیکیشن انسټال کړو چې سمپل په یو کلیک سره سکین ډوپلیکیټ په ایمیجز تاسو ته ښکاري، سکین ډوپلیکیټ آډیوز، دا هر یو شی چې کوم تاسو کوم چې دوه وي، کوم چې ډوپلیکیټ وي، هغه تاسو بالکل په یو کلیک سره د خپل موبایل نه لرې کولی شئ. دې سره به تاسو موبایل ډېر زیات ریفریش وي، یعنې ستاسو موبایل به هینګ کېږي هم نه او ستاسو فون میموري او میموري کارت به ورسره زر نه پول کېږي. نو دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم، خو د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي، همدا دغه لینک نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړو، تاسو انسټال کړو، نو سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. تاسو ته ښکاري فسټ اپ په دې کې تاسو ته څه لیکلي، تاسو ته سکین ډوپلیکیټ فایل، تاسو ته ښکاري دلته ایمیجز چې کوم تاسو لیکلي، یعنې که تاسو سره تصویران وي په موبایل کې دوه ځل وي یا تاسو د چا نه راړولي وي، تاسو سره دوه ځل راغلي، تاسو ته ښکاري نو سکین ډوپلیکیټ ایمیجز، تاسو چې کله دې باندې کلک واخلئ تاسو سره به هغه تصویران راوړي کوم چې دوه ځل دي، ورسره تاسو ته لاندې ښکاري سکین ډوپلیکیټ آډیوز، داسې سټیپ بای سټیپ تاسو له ټول څیزونه چې کوم دي درکلي دي تاسو هغه ډېر زیات په اسانه طریقه باندې ریمیو کولی شئ. دا به تاسو څنګه ریمیو کوئ؟ فسټ اپ که زه په دې باندې کلک واخلم سکین ډوپلیکیټ ایمیجز، نو تاسو ته ښکاري دلته به اوس هغه تصویران ماته شو کې کوم تصویران چې زما په موبایل کې دوه ځل وي، که هغه تاسو ته ښکاري که ما په خپله ویستلي وي، که ما له چا نه راړولي وي، تاسو ته ښکاري پلیز ویټ وایل سکینینګ فایلز، دا به تاسو لږ غونډه کې انتظار وکړئ. نو تاسو ته ښکاري څومره تصویران چې زما سره په موبایل کې دوه ځل دي نو هغه ټول سلیکټ کړي دي. تاسو ته ښکاري مطلب دا تصویر زما سره دوه ځل دی نو یو یې دا دی سلیکټ کړی، تاسو ته ښکاري ټیک باندې نشان یې وټکلی دی. داسې څومره چې تاسو په موبایل کې تصویران دي ټول به یې سلیکټ کړي وي اټومیټک. تاسو بیا څه وکړئ، په ډیلیټ ناو باندې به کلک واخلئ، کوم چې تاسو لاندې آپشن درکلی دی، بیا به اوکې باندې کلیک کړئ، اټومیټکلی تاسو ته ښکاري ګرانټ پرمیشن دی، له به تاسو دې ځکه نه پرمیشن ورکړئ. کله چې هم تاسو دلته په اوکې باندې کلیک واخلئ تاسو ته ښکاري لږ غونډه کې انتظار به بیا تاسو وکړئ. اټومیټکلی څومره چې ډوپلیکیټ تصویران دي هغه به اټومیټکلی ستاسو د فون میمورۍ نه ریمیو شي. تاسو ته زه ښایم نو تاسو ته ښکاري دلته موږ ته شو ون فایل ریمیوډ، یعنی یو تصویر چې کوم دی پای کې زما سره ډوپلیکیټ و. داسې که تاسو ویډیو سکین کوئ، داسې که تاسو سکین ډوپلیکیټ ډاکومنټس ورسره سکین ادر فایل، دا هر څه چې کوم تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې د خپل موبایل نه ډوپلیکیټ هر څه چې کوم دی هغه لرې کولی شئ. نو ګومرګرو دا د ویډیو مو خوښي ویډیو لایک کړئ، چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.